بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په اسمارټ ټکنالوژي یوټیوب چینل کې درته ښه راغلاست وایم. نن چې دی د ټایپینګ پښتو ټایپینګ موضوع مونږه تر نهم درسه پورې رسولې وه. نن راځو یو بله موضوع وایو. تاسې به دلته د پي ایس اساسي ون ته راشئ. دې کې به تاسې دلته نور کورسونه اضافه کول ته راشئ. دې کې به بیا ترتیب بلال احمد بلوچ دا به سلیکټ کړئ. اضافه کولو باندې به تاسې کلیک کړئ. دلته کله چې په اضافه کولو کلیک کړئ دلته به تاسې سره یو نوی کورس چې دی اضافه شي. دې کې بیا دا د ګوتو ترتیب درته ښیي، خو دا مونږ لوستي دا حروف راځو ډایرکټ مونږه د صحیح ټایپینګ ته 8 نمبر ته چې دا به تاسې زده کړئ. صحیح ټایپینګ دلته طریقه هم ښودلې ده او لیکل هم دي. ګورئ تاسې چې لیکئ دلته دغه ګوتې بټن هم درته ښیي چې په کوم بټن به کومه ګوته ږدئ او دلته لیکل هم دي. نو تاسې لږ ښه په غور سره ورته وګورئ. دلته وبلیکو لومړی وایي صحیح ټایپینګ کول انټر به پریس کړئ. ګورئ لومړی مرحله انټر، خپل شفت به نیسئ، اف به وهئ چې پی راشي، لیک دړې ام وهئ، دړې ته وګوره، په هغه کې دوې تڼۍ شفت کې وهئ چې نور راشي، دوې تڼۍ شتون لري چې کوچنی شفت اس وهئ، حسیدونکی لیکي لري چې هغه حروف با او تا دي. خپل د راسته لاس د شهادت ګوته مو پر تا بټن او د چپه لاس د شهادت ګوته مو پر بټن باندې کښېږدئ. دوهمه مرحله د راسته لاس هغه پاته درې ګوتې مو په ترتیب سره پر نون، میم، کاف باندې او د چپه لاس ګوتې مو پر یا، سین، شین باندې کښېږدئ او د دواړو لاسونو بټې ګوتې مو پر سپیس بټن باندې کښېږدئ. او پر دغه ترتیب باندې د هر حرف لیکلو ته باید د هغه حرف ګوته وغځول شي. شفت او او وهئ. انټر. دریمه مرحله د حرف
لیکل باید د هغه حرف مربوطه ګوته باندې وکړل شي لکه څرنګه چې د کیبورډ په برخه کې ښوونه کیږي په شروع کې ممکن تاسې ډېر ضعیف واوسئ خو مخته په کوشش او هڅه کولو سره تاسې کولی سئ چې خپل ټایپنګ لا هم ښه او چټک کړئ. ګورئ دا مونږه ولیکه زموږه چټکتیا چې ده 3 اتیا ده. همدارنګه په یو منټ کې مو 32 لغتونه یا کلمې لیکلي دي. دقت مو 99 دی او قرار کلمه چې 1% مونږ قرار لیکلې ده. دلته چې دی هغه زموږ غلطیانې ښیي چې کومې غلطي مونږ کړي. نو که چېرته دا تکراروئ ادامه ورکوئ که نوي درس ته ځئ دې باندې کلیک وکړئ. نوی درس چې دی نوی درس انشاءالله آینده کې هم دا یو درس اخرنی پاتې چې دا آینده کې مونږ وایو. نو که چېرې دا ویډیو مو خوښ شوي وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره شیر کړئ تر څو نوي ویډیوګانې هم تر تاسې راورسېږي. مننه، خوشحاله اوسئ.